یو تن دی داسې یو علاقې ته ځي چې هغې ته دوه لارې تللي یوه لار داسې ده چې هغه د 77 کیلومتر نه سیوا ده او بله لار داسې ده چې هغه د 77 کیلومتر نه کمه ده نو اوس که دی بالفرض په دې اوږده لاره باندې ځي نو آیا دی به اوس قصر مونځ کوي که نه به کوي دا 2 رکعته مونځ ګوره مسله دا ده چې اعتبار لارې له دی اعتبار لارې له دی ته چې په کومه لاره باندې ځې دقې له اعتبار دی که سړی قصدن ځي او که مجبورن ځي خو چې ستا لاره د 177 کیلومتر نه سیوا وه نو ته به څه کوې قصر مونځ به کړي اگر چې یو لاره تللې هغه 60 کیلومتر ده 50 کیلومتر ده نو ته په دې اوږدې باندې ځې نو اوس د اوږدې لاره اعتبار دی اوس به تو څه کوې قصر مونځ به کړي 2 رکعته مونځ یو سړی دی هغه نه په حضر کې مونځ قضا شوی مطلب په خپل کور کې مونځونه ترې قضا شوي دي 2 دي 3 دي هر څومره چې دي دی په سفر باندې روان دی دی په دې سفر کې دا مونځ راګرځي نو آیا دا به دې 2 رکعته کوي او که پوره مونځ به کوي یا یو سړی دی په سفر کې ته مونځونه قضا شول په سفر کې دي مونځونه قضا شول دی کور ته راورسېدو نو آیا دا مونځ به دی اوس پوره کوي او که دغه لنډ مونځ به کوي دغه 2 رکعته مونځ به کوي نو ګوره که په حضر کې مطلب په خپل کور کې په خپل علاقه کې ته مونځونه قضا شول ا دې په سفر ووتو او دغه مونځونه راګرځول دا به دی پوره راګرځي دا به دی پوره راګرځي او دغه رنګي کې په سفر کې ته کوم مونځونه قضا شول خو چونکې لنډ مونځ کې نه 2 رکعته مونځ او دې کور ته رالو هغې راګرځول دا به دغه لنډ راګرځي دا به دغه 2 رکعته مونځ څه کوي دا به دې دقه راګرځي سیوا ورپسې نه کوي ښه